جهان ټول دیوال دیوال دی زناهیله شم که نشه. د نرګس ګل کلنۍ مشاعره چې دی پرلپسې شپږمه مشاعره به دا ځل د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په کوربتوب د دې ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه. مشاعره کې په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیال تمیم عارف مومند، د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم او یو شمیر نورو چارواکو سربیره ګڼ شمیر شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. شاعرانو د شعر په ژبه پر وسلوالو مخالفینو د سولې غږ وکړ. روانه جګړه یې بې ګټې وبلله او خلک یې وطن پالنې، مینې او پرمختګ کولو ته راوبلل. نو کله به راځې په لمبو سوځي سور انګار کې دي، سولې ستا راتلو ته پښتانه ټول انتظار کې دي. دا چې په خندا شي هر یو کور ته خوشحالي راوړه او سولې کونډو رونډو یتیمانو ته سپرلي راوړه. وایي په خدای نور ستړي یو له جنګه اخر څه به وشي، او په موږ دنیا شوله راتنګه اخر څه به وشي. جنګ ورک کړه زوروره، سوله راوله راځه، طالب جانه مروره سوله راوله راځه. واوره مې ولیده باران ګورمه، زه ننګرهار کې مې جانان ګورمه، او په مرکې خیلو کې به شپه وکمه، د مملې باغ نرګس ګلان ګورمه. دلته کې چې راشي نو بیا یو په دوه ګناه کوي، دا خلک کعبې لذي توبې لذي نو څه لذي. په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیال تمیم عارف مومند او د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم دغه ډول مشاعرې او فرهنګي ناستې له دې امله له ارزښته ډکې بولي چې د ځوانو افکارو تبادلې، زده کړو، سوکالۍ، پرمختګ، سولې او یووالي ته د خلکو د رابلنې زمینه پکې برابریږي. بلا شکه چې داسې مشاعرې ډیر رول لري، دا چې ننګرهار د علم او ادب زانګو په نامه باندې شهرت لري. یو عمده دلیل دا دی چې موږ او تاسې دلته فرهنګیان لرو، هغه فرهنګیان چې همیشه د شعر او هنر په واسطه باندې ولس ته د یووالي، د اتحاد پیغامونه ورکړي دي. نو زموږ هیله هم دغه ده چې په دغسې مجالسو کې، په دغسې محافلو کې د سولې، یووالي، امنیت لپاره کار وشي. نو د شعر نړیواله ورځ به لمانځو، د تیاتر نړیواله ورځ به لمانځو، نارنج ګل مشاعره به جوړوو، د ماشومانو د کتاب نړیواله ورځ به لمانځو، د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ به لمانځو، د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ به لمانځو، د قلم ورځ به لمانځو، د موزیمونو نړیواله ورځ به لمانځو. نرګس ګل کلنۍ مشاعره نږدې شپږ کاله وړاندې د شاعر او لیکوال داود شهید په نوښت د هغه په کور کې راپیل شوه. له هغې راوروسته یې د سږنۍ مشاعرې په ګډون نورې هغه د جلال آباد ښار په بېلابېلو ځایونو کې ترسره شوې او د مسؤلینو په خبره غواړي راتلونکو کلونو کې هم دغه مشاعره د نارنج ګل په څیر هر کال ترسره کړي.